نبی علیہ السلام فرمایی پنځم نمبر ګناه کبیره سحر کول او جادو کول، تعویذونه او جادو کول. یو د جادو تعویذ دی، جادو کول، کوډې کول، منترې کول، یا ښځه په سړي او سړي په ښځې دغه کیسې کول. دا ګناه کبیره ده تر څو پورې چې رب متعال ته توبه ونه باسي او هر څومره نیک اعمال چې کوي دا الله نه بخي دا سړی، توبه به وباسي رب ته. سحر قرآن کریم کې اوله سپاره کې خو سحر ته الله کفر ویلی دی. وما کفر سلیمانو ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. الله وی سلیمان کفر نه دی کړی خو پیغمبر دی، پیغمبر چرته کفر کوي. شیطانانو کفر کړی چې جادوی کوله. دې نه معلومیږي چې جادو کفر دی. ګورې وما کفر سلیمانو، یهود ویل وی سلیمان علیه السلام سحر کو. دا داسې کار شوی و چې یهودو به سحر او جادو ډیره کوله. سلیمان علیه السلام خو داسې یو قوت والا پیغمبر و چې الله سلطنت او باچهي ورکړې وه. ټول یهود یې راجمع که او د جادو او د سحر کتابونه یې ټول ترې راجمع که په زور جبرن. عسکر یې ولېږل، پولیس یې ولېږل، پوجیان یې ولېږل. سلیمان علیه السلام خو داسې باچهي کړې چې قیامت ته پورې به یې څوک ونه کړي. دا تمام یې راجمع که، کند یې ورته وویست او پکې واچول، خاوره یې پې واچول او خپل د سلطنت تخې پې د پاسه واچو چې څوک یې راونس پړي او هغې باندې به یې باچهي کوله. کله چې سلیمان علیه السلام وفات شو 55 کالو عمر کې وفات شوی، نو شیطان راغی او یهودو ته یو حربه وښوده او چل یې وښوده. شیطان خو ټول د ارامېتوب کارونه کوي. ویل ورشئ د سلیمان علیه السلام تخت لاندې ځای راوسپړئ، د جادو کتابونه راوباسئ او خلکو له داسې ووایئ چې دا سلیمان علیه السلام چې هوا باندې په تخت ګرځېدو دا جادوګر وګوره جادو کتابونه یې تخت لاندې پراته دي، حالان چې هغې خو جادو پټ کړی و چې څوک یې ونه کړي. یهود راله چې راویویست اوهو دا خو د الله پیغمبر نه و، دا نبی نه و، دا معجزه نه وه، دا وګوره د کوډو کبډو کتابونه ورلاندې راوته، دا خو جادوګرو په هوا به ګرځېدو. الله رب العزت څه وایي؟ وما کفر سلیمانو ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سلیمان علیه السلام کفر نه دی کړی خو د الله نبي و، شیطانانو کفر کړی چې خلکو ته جادو ښودله. سلیمان علیه السلام پیغمبر و، پیغمبر ته الله معجزات ورکړي. تخت باندې به کېناستو چې امر به وکړو ورته، الله یې د امر تابع کړی. الله وایي تجري بأمره رخاء حيث أصواب. نو سبعین ماښامه پورې به یې دومره مزل کو لکه اس چې په تیزه منډه کې 2 میاشتې مزل وکړي. د طیارې قدرې تیز رفتاره مزل و. نو جادو چې د عزتمندو دام ګناه کبیره ده، زنا ګناه کبیره ده، لواطت ګناه کبیره ده، غلا ګناه کبیره ده، رشوت ګناه کبیره ده، سود ګناه کبیره ده. تر 80 پورې بعضې روایت کې راغلي او حدیث کې 7 دانې راغلي دي، 7 ګناه کبیره. اتقوا السبع الموبقات. د الله پیغمبر وایي د 7 ګناهونو نه ځان بچ کوي چې انسان تباه کوي. نو دلته یې وښودلي. بعضې کې ډېرې راغلي، علماو ټول احادیث مبارکه را جمع کړي ټول چې هغې کې کبیره ګناهونه دي، غټ ګناهونه. نو 80 پورې تعداد رسېدلی چې ګناه کبیره 80 دانې دي. یعنی هغه ګناه چې رب ته توبه ونه باسي الله یې په تلاوتونو او په منځونو نه بخي. چې خدای له توبه وباسي او بیا آینده دپاره تر مرګه پورې ونه کړي نو بیا به یې خدای وبخي. ګوره شرک ګناه کبیره ده. عمر فاروق صاحب اول مشرک و که نه، چې خدای له توبه وویسته لاړو کیسه ختمه شوه، څومره لوړ مقام ته ورسېدو. د ابو جهل زوی عکرمه مشرک و که نه، د بوتانو عبادت یې کو که نه کو، چې الله له توبه ویسته لوی مبارک صحابي ترې جوړ شو. او عمر فاروق هغه مقام ته ورسېدو، علماو لیکلي چې د قیامت په ورځ چې الله د عمر فاروق صاحب او د نور اصحابانو نیک عملونه د نیکۍ تله کې واچوي، د نیکۍ تله کې، نیکي خو به اسم د نیکۍ تله کې اچوي، منځونه خو به اسم پکې اچوي. الله به امر وکړي
دوی چې په کفر کې څومره غلط کارونه کړي او شرک یې کړی هغه هم راوړی د نیکۍ تله کې ور واچوئ هغه به یې د نیکۍ تله کې چې ښه پې درنه شي هغه خو هسې هم